خبرونو سرټکی له کونړ سیند څخه تر درونټې بند پورې د اوبو رسولو وړاندیز تایید شو. د امیر روغتیا وزیر د یو پلاوي په مشرۍ هند ته په یو رسمي سفر تللی. اروپایي ټولنه د افغانستان د خصوصي سکتور ملاتړ پروګرام پیلوي. تهران له افغانستان او پاکستان غوښتي چې د خبرو میز ته راوګرځي. او ټرمپ ویلي چې د اوکراین جګړې پای ته رسولو ته نږدې شوی دی. او اوس هم بشپړ خبرونه. له کونړ سیند څخه د رونټې بند پورې د اوبو رسولو وړاندیز د تایید وړ وبلل شو. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې نوبتي غونډه کې له کونړ سیند څخه د ګمبيري دښتې د ښکتنۍ برخې په مسیر د رونټې بند تر کاسې پورې د اوبو رسولو وړاندیز تایید شو. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت وایي له کونړ سیند څخه د رونټې بند ته د اوبو په انتقال سره به د ننګرهار ولایت د ډیری کرنیزو ځمکو د اوبو کمښت ستونزه حل شي. د امیر روغتیا وزیر د یو پلاوي په مشرۍ هند ته په یو رسمي سفر تللی. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي د هند په رسمي بلنه د یو پلاوي په مشرۍ د هیواد ته په رسمي سفر تللی. د یاد وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي دا سفر چې د دواړو هیوادونو د روغتیایي همکاریو د پیاوړتیا د تجربو تبادلې او ګډو هڅو د تنظیم په موخه ترسره کیږي څو ورځې به ادامه ولري. هغه زیاتوي چې نوموړی به د سفر پر مهال د هند له بېلابېلو مسؤلینو او په ځانګړې توګه د روغتیا له مسؤلینو سره جلا کتنې ولري او په ځینې تنظیم شویو پروګرامونو کې به ګډون وکړي. همدارنګه نوموړی به د افغان روغتیایي کارکوونکو لپاره د ظرفیت لوړونې زمینې برابرولو، د معیاري درملو افغانستان ته راواردولو، د طبي تجهیزاتو او نورو مواردو اړوند ناستې ولري. اروپایي ټولنه د افغانستان د خصوصي سکتور ملاتړ پروګرام پیلوي. اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 15 میلیون یورو پروګرام پیل کړی دی. یا د اتحادیې په یو بیان کې ویلي د دې پروګرام د پلي کولو تړون چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام نومیږي له نړیوال مالي شرکت سره لاسلیک شوی چې د نړیوال بانک ګروپ غړی دی او په ټوله نړۍ کې د خصوصي سکتور پراختیا هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا پروګرام به په کوچنیو او منځنیو تشبثاتو کې پانګونې ته اسانتیاوې برابرې کړي، د متشبثینو ملاتړ به وکړي او د ښځو، ځوانانو او راستانه شویو پر اقتصادي ګډون به تمرکز وکړي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام به راتلونکي میاشت پیل او د 3 کلونو او 6 میاشتو لپاره به دوام وکړي. کینیا کې د حاجي ظاهر قدیر د استیناف محکمه نږدې 2 میاشتې نور هم وځنډول شوه. په پلازمینه نایروبي کې د ښاغلي قدیر وکیلانو او د نوموړي کورنۍ ویلي ټاکل شوی وه چې هغه پرون د قاضي پر وړاندې په حضوري ډول راڅرګند شي، خو د بیا اورېدنې لپاره د 2006 کال د فبرورۍ 12 ټاکل شوې ده. ښاغلی قدیر د نشه یي توکو د قاچاق او د وسلو د ناقانونه ساتنې په تور امریکا ته مطلوب دی چې 13 اپریل میاشت په نایروبي کې له یو هوټل څخه ونیول شو، خو ظاهر قدیر دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دې هر څه تر شا سیاسي انګیزه پرته ده. ټولو راستنېدونکو افغان کډوالو ته نمرې نه ویشل کیږي. د کور او ښار جوړولو وزارت ویان محمد کمال افغان وایي چې ټولو راستنېدونکو افغان کډوالو ته نمرې نه ویشل کیږي. هغه وایي نمرې یوازې هغه چاته ورکول کیږي چې په افغانستان کې کور او ځمکه ونه لري او اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي. د نوموړي په وینا چې اوس مهال په 15 ولایتونو کندهار، کندوز، بلخ، لغمان او بامیان کې کډوالو ته عملاً د نمرو ویشلو لړۍ پیل شوې چې کندهار کې 1000 نمرې، لغمان کې 45، بلخ کې 314، کندوز کې 400 او بامیان کې 13 نمرې ویشل شوي دي. هغه همداراز ویلي چې د کډوالو په ښارګوټو کې د عام المنفعه پروژو پلي کولو لپاره بودیجه منظور شوې او ټولې ادارې خپلې چارې په همغږۍ سرته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې له خیبر پښتونخوا څخه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. کابل د بریتانیا وګړو احتمالي نیول کېدل رد کړل. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت افغانستان ته د بریتانیا وګړو د سفر ممنوعیت په غبرګون کې ویلي چې دلته امن دی او هغوی چې د افغانستان قوانین مراعاتوي هیڅکله د نیول کېدو له خطر سره مخ نه دي.
د فطرت په وینا هر کال زرګونه بهرني سیلانیان افغانستان ته سفر کوي او له بېلابېلو سیمو لیدنې کوي. تر دې وړاندې د بریتانیا بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد له وګړو غوښتي وو چې افغانستان ته له سفر ډډه وکړي. یاد وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو جګړو ته په اشارې ویلي وو چې افغانستان کې وضعیت ښه نه دی، ډېرې لارې تړل شوي او ښایي بریتانوي وګړي ونیول شي. تهران له افغانستان او پاکستان غوښتي چې د خبرو میز ته راوګرځي. د ایران بهرنیو چارو وزارت په رسمي اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او روسیې د افغانستان او پاکستان د روانو اختلافاتو د حل لپاره د خبرو میز ته د بیرته راګرځېدو غوښتنه وکړه او پر دې ټینګار وکړ چې ستونزې باید په ډیپلوماتیکه توګه حل شي. د خبرپاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې افغانستان باید په سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي بهیرونو کې شامل شي او د ترهګرۍ او نشهیي توکو د قاچاق پر وړاندې د مبارزې لپاره چمتووالی څرګند کړي. د غونډې ګډونوالو د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه والي او د خلکو د معیشت د ملاتړ لپاره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان پر ضد تحریمونه کم او شتمنۍ یې ازادي کړي. د افغانستان په تړاو د تهران وروستۍ ناسته کې د چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو ګډون درلوده چې د ناستې دویم پړاو به د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې په اسلام آباد کې ترسره شي. ایران د بهرنیو وګړو لپاره د روغتیايي بیمې اخیستل لازمي کړل. د ایران حکومت په رسمي ډول پریکړه کړې هغه بهرنیان چې په قانوني ډول په ایران کې میشت دي باید د روغتیايي بیمې تر پوښښ لاندې راشي. د ایران حکومت وایي د یادې پریکړې اساسي موخې د بهرنیو وګړو د بیمې خدمتونو تنظیمول، روغتیايي معیاري خدمتونو ته د قانوني کډوالو د لاسرسي زیاتوالی او په ټول هیواد کې د بیمې د نظام یو شانوالی او انسجام رامنځته کول دي. رسمي راپورونه ښیي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 140,000 بهرني وګړي په ځانګړي ډول ناروغان د روغتیايي بیمې تر پوښښ لاندې دي، خو نږدې 95,000 زیانمن او بېوزله بهرنیان بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ بیمه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د روسیې او اوکراین جګړې د پای تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. هغه زیاته کړه چې له زیلینسکي او د بریتانیې، فرانسې، جرمني او ناټو له مشرانو سره یې ډېرې اوږدې او اغېزمنې خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي مشران د احتمالي سولې د هوکړې د پلي کېدو لپاره د ملي ځواک طرحه وړاندې کوي. اروپایي مشران وایي په برلین کې د ګډې اعلامیې له لارې یې داسې ځواک وړاندیز کړی چې د امریکا تر ملاتړ لاندې به پیاوړو امنیتي تضمینونو برخه وي څو ډاډمنه شي چې روسیه د جګړې د پای تړون نه ماتوي.